په دغه ویډیو کې به موږ تاسو ته وښیو چې څنګه تاسو کولی شئ د خپل موبایل لپاره ښکلي والپیپرز پیدا کړئ او هغه راډاونلوډ کړئ په ډېره اسانۍ سره او بیا هغه خپل هوم سکرین باندې ولګوئ. نو دلته بیا زه تاسو ته مکمله طریقه وښیم، ډېره اسانه طریقه ده او په اسانۍ سره تاسو کولی شئ چې هغه راډاونلوډ کړئ. دوستانو دې لپاره به تاسو یو اپلیکیشن دی هغه به تاسو راډاونلوډ کړئ. دوستانو لینک مې ما تاسو ته په ډسکرپشن کې درکړی وي. د اپلیکیشن نیم یې دی بلیک والپیپرز. هر کله چې تاسو دا راډاونلوډ کړئ په دې باندې به کلیک وکړئ، په ډېرې اسانۍ سره دا تاسو ته راخلاصېږي. دا دی دوستانو، دا ډېر ښکلی اپلیکیشن دی. هر والپیپر چې تاسو غواړئ په ډېره اسانۍ سره بیا ډاونلوډولی هم شئ. دوستانو فرض کړئ مثال دغه اپلیکیشن تاسو ولید چې ما پر هوم سکرین باندې لګېدلی و او دا مې راډاونلوډ کړی دی. دلته ډېر ښکلي ښکلي والپیپرز دا مې هم راډاونلوډ کړی دی. دوستانو زه بیا تاسو ته په ګیلري کې هم وښیم بره. اوس به یو بل دانه تاسو ته راډاونلوډ کړئ چې تاسو ته مکمله طریقه یاد شي. دوستانو فرض کړئ مثال دغه والپیپرز زه غواړم راډاونلوډ کړم، دا والپیپرز. نو سمپل په دغه ډاونلوډ اپشن باندې به کلیک وکړئ. دلته ډاونلوډینګ روان شو. دوستانو تاسو دلته بیخي دلته دغه ایډس راځي، دا به تاسو دلته بېرته ایسته کوئ. دوستانو نو ما نور یې هم راډاونلوډ کړي دي. دوستانو اوس څنګه دا کولی شو چې پر هوم سکرین باندې ولګوو. دلته به تاسو ګیلري ته راسئ. دوستانو تاسو لیدلی شئ، زه تاسو ته وښیم. نو دوستانو دغه مکمله والپیپرز چې ما تاسو ته وویل چې ما دا مې راډاونلوډ کړي دي. نو ډېره سمپل طریقه ده. دوستانو هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي. چینل حتما سره سبسکرایب کړئ، په څنګ کې د بیل آیکن باندې کلیک وکړئ چې بیا تاسو ته هر ویډیو پر وخت ورسیږي.